د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستیال لیده کاته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفټس په هغه لیدنه کې چې د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره یې لرله، په افغانستان کې د نجونو زده کړو د ښځو د کار په هکله خبرې اترې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست په دغه لیدنه کې زده کړې د ټولنې بنسټیزه اړتیا ګڼي او زیاته کړې ده چې د ښځو پر زده کړو او کار به لګېدلي بندیزونه دایمي نه وي. ښاغلي ټکور وویل چې په دې لیدنه کې په کار، زده کړو او د ښځو په تعلیم بحث ترسره شو او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یادو موضوعاتو ته په اشاره وویل چې دا بندیزونه دایمي نه دي. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم په دې هکله څرګنده کړې ده چې د اسلامي امارت مشرتابه ته یو وړاندیز وکړ چې په هغه ځایونو کې چې د ښځو د کار حضور اړتیا لیدل کېږي، هلته باید هغوی ته د کار اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی، د اسلامي امارت له چارواکو سره د خپلو کتنو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت له سرپرست، د پوهنې وزارت له سرپرست، د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت له سرپرست او همدارنګه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره کتلي دي. په دغه کتنو کې د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي چارواکي کار د ښځو د کار او د تحصیل د حق لپاره لیدلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفټس څرګندوي، موږ باید د یو بل پر کړنو تر دې زیاتې نیوکې ونه کړو، ځکه ډېرې نیوکې د تفاهم لاره تړي، خو د ښځو پر کار او زده کړو ټینګار کوو چې باید دا ستونزه ژر تر ژره حل شي. دغه لیدنې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې سبا جمعه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه دایریږي. دغه غونډه د متحده عربي اماراتو، جاپان او فرانسې په غوښتنه دایریږي. همدارنګه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي له مرستیال مارتین ګریفټس سره په ارګ کې لیدلي او د نشهیي توکو اداري فساد او امنیت په هکله خبرې اترې ورسره کړي دي. ښاغلي برادر ویلي چې د هیواد د ښه والي لپاره ټولې هغه ستونزې چې نړیواله ټولنه د هغې په تړاو اندېښنه لرلي حل کړي او د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه پر ځان بسیا او سوکاله افغانستان لپاره رغنده رول ولوبوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې مارتین ګریفټس هم په دې لیدنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ستونزو د حل لپاره له اسلامي امارت سره تعامل او دوه اړخیزو اړیکو ته لیواله ده او دمګړۍ د دغه تعامل لپاره غوره فرصت رامنځته شوی او ډېرې ستونزې حل شوي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو دغه مقام ویلي چې د افغانستان باندې د مرستو بندولو اراده نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د کډوالو چارو وزارت له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې پر افغانستان د مرستو د بندولو اراده نه لري او سږ کال د بشري مرستو برخې ته تر ټولو ډیره بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفټس د دغه وزارت له سرپرست سره په کابل کې لیدلي. سرچینې لیکلي، په دې لیدنه کې د بشري مرستو د پراختیا، کاري تګلارې او رامنځته شوو ستونزو په اړه خبرې وشوې. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل چې له افغانستان سره د مرستو بندولو اراده نه لري، خو د میرمنو په کار له بندیز سره کارونه ټکني شوي دي. نوموړي زیاته کړې، سږ کال د بشري مرستو په برخه کې د افغانستان لپاره تر ټولو زیاته بودیجه په نظر کې نیول شوې او د دې لپاره باید یو ښه میکانیزم پر جوړولو ګډ کار وکړي.